أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ددین الوان دی آیت مبارک کے اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ د نکاح متعلق بیان اوکو چې تاسو د نکاح د پارا مومن خزی نیکان صالحان خزی داغی انتخاب کوي کمی دیندار خزی وی اغی ته ترجیح ورکوي اوس د نکاح په ذریعہ باندې د سړی او د خدي یو بل سره یو زیواله داغي اجازت ته اوس د بعضی بیبیانو باندې با میاش کې داسې یو وخت راځي چې هغه د دوی د رحمنا د وینې اخراج شروع شي اوس دا بیماری چې هغې ته حیض ویلی شي او د حیض دا بیماری په دې ښځو باندې د دې وجې نه مسلط کړې شوې ده چې کله بی حوا په جنت کې چې کوم دی د کمې اونې نه د خوراک نه منع کړې شوې وه او هغې په اتحادي غلطۍ سره د هغه اونې نه خوراک وکړو نو د هغې نه پس چې کوم دی بی حوا باندې دا بیماری د حیض شروع شوله اوس د حیض چې دا په هر بیبي باندې په میاشت کې یو پیرا راځي او د یهودیانو متعلق چې د هغې بیبیانو باندې به چې کله حیض راغی نو هغې به د خپل بیبیانو سره ډېر ناروا سلوک کولو ناسته پاسته څه کوي چې د هغې سره به خوراک سکاک کول هم ډېر بد ګڼل د هغې د لاس نه خوراک چې کوم پوښ شوی و هغه به هم چې کوم دی بد ګڼو نو ډېر زیات چې کوم دی د ښځو په دغه دوران کې به توهین کولو سپکوالي به کولو مشرکین عرب هم دغه شان رویه اختیار کړې وه او نسوارا چې کوم دی هغوی د حیض په دوران کې هېڅ قسمه پرهیز نه کولو تر دې چې خپلو بیبیانو سره به د حیض په حالت کې ملاوېدل هم کوروالی به هم کولو نو دغه دی کې د الله د پیغمبر نه صحابه کرامو د دې حیض متعلق تپوس وکړو چې ویسألونک عن المحیض ای د الله پیغمبره تا نه تپوس کوي د حیض باره کې دا صحابه کرام اوس چې کله په یو بیبي باندې د حیض بیماری راشي نو اسلام چې کوم دی د هغې دپاره یو درمیاني حکم جاری کړ نه پکې افراط دی زیاتوالی دی او نه پکې تفرید دی یهودیانو ډېر کموالی کولو چې هغې به بلکل بیبیانو سره زیاتې کولو چې بلکل به ورسره اډو ناسته پاسته خوراک سکاک یو ځای اوسېدل دا به ډېر بد ګڼل نسوارا عیسایانو چې کوم دي هغې به ورسره په حیض دوران کې کوروالی هم کولو نو دلته د اسلام چې کوم حکم دی هغه درمیانه دی اوس د هغې متعلق الله ذکر کوي چې ته ورته ووایه چې هو اذن دا حیض چې کوم بیماری ده چې په میاشت کې بیبي باندې راځي نو دا یو تکلیف ده سیز دی او یو قسمه بیماری ده او ګندګي ده اوس چې دا بیماری چونکې د وینې په شکل کې د بدن نه خارجېږي
نو فاعتزلوا النساء فی المحیض، نو الله حکم راولېږه چې تاسو په دې حیض په دوران کې د خپل بیبیانو نه جدا اوسېږئ. فاعتزلوا جدا شئ النساء د بیبیانو نه فی المحیض د حیض په حالت کې. اوس د حیض چې کوم دی زمونږ د مذهب مطابق کم از کم موده هغه 3 ورځې ده او زیات نه زیات چې کوم دی هغه 10 ورځې دي. که فرقه د 10 ورځې نه پس چې کوم دی هم دی بیبي نه بدن نه وینا جاری وي نو هغې ته بیا استحاضه ویلی شي. چېرې دغه دوران کې چې کوم دی بیا دغه بیبي به د هر مانځه دپاره ځان له اودس کوي او خپل لمونځ باقاعده روژه نیولی شي. د حیض په دوران کې چې کوم دی بیبیانو دپاره نه لمونځ شته او نه پرې روژه نیول شته. البته د لمونځ قضا نشته او د روژې قضا به راوړي. بل د حیض په دوران کې جمعات ته دخول دا هم منع دی. دغه شان د حیض په دوران کې اعتکاف کول هم منع دی. د حیض په دوران کې قرآن مجید ته لاس نږدې کول دا هم منع دی. البته د حیض په دوران کې بیبیانو لپاره مستحب طریقه دا ده چې د کوم وخت د مانځه راشي او نو دی اودس وکړي او د مانځه په ځای کې دی کینی او تسبیح او تحلیل او تکبیر ویلی شي. نو دغه شان د ماده څومره وخت دی هغه د هغه جانمات باندې تیر کړي. یو قسمه الله ولا د مونځ هغه ثواب هم ورکړي او د دې هغه عادت په هم نه خرابېږي. نو دا خو مستحب دی. که فرقه یو بیبي اودس وکړو د مانځه په وخت کې او په جانمات باندې کېناستله او ذکر و اذکار تحلیل او تسبیح دعاګانې غواړي نو د هغې ورته اجازه شته او دغه د مونځ هغه اوقات په هغه دی باندې تیر کړي نو الله به ولا د مونځ ثواب هم ورکړي او عادت په هم خراب نشي. دغه شان د حیض په دوران کې چې کوم دی طواف هم نشي کولی ځکه جمعات ته دخول منع دی او طواف چې کوم دی هغه هم مسجد حرام کې دنده دی لہذا طواف په هم منع دی. نو دا حیض متعلق چې کله دا بیماری رااله نو کم از کم 3 ورځې مودې دا زیات نه زیات 10 ورځې دي چې 10 ورځې پوره شي دا به چې کوم دی بیا غسل کول ولا پکار دی چې غسل وکړي. د هغې نه پس که بیا خاوند ورسره ملاویږي نو بیا اجازت شته. والله ولا تقربوهن، ای خاوندانو تاسو د خپلو بیبیانو ته د حیض په حالت کې یوځای کېږئ ما د پاره د کوروالي. ځکه فقها وایي چې را که اسې یو سړی خپل بیبي سره یوځای کېږي خو د نامې لاندې والي تر ګوټنو پورې ځای نه به فایده نه اخلي او باقي بدن نه چې کوم دی هغه خپله فایده تلذذ اخیستلی شي. خو لیکن احتیاط پکار دی چې بیبیانو ته په دې دوران کې تاسو نږدې کېږئ ما او حتی یطهرن تر دې چې دا بیبیانې پاکې شي. یو حیض دی او یو چې کوم دی نفاس دی. نفاس چې کوم دی هغه چې کله دا ماشوم وشي بچی ولادت وشي د هغې نه پس د بیبي د بدن نه وینه ځي نو د هغې د کم از کم مودې پته نه لګي او زیات نه زیات مودې چې کوم دی 40 ورځې یادېږي. دا بیبیانو ته بیا خپل احساس پکار دی چې د دې احتیاط وکړي چې کله وینه بنده شوله بس بیا هغې نه پس چې کوم دی غسل دی وکړي او لمونځ دی کوي. او که نه 40 ورته ګوري او وینه مخکې بنده شوې ده نو دا ښه خبره نه ده. دا د بیبیانو دپاره پکار چې په دې کې احتیاط کوي چې کله په نفاس کې وینه بنده شوله او وینه ښه یقین راغی چې را بدن نه نوره وینه نه ځي بس بیا دا پاکه شوله او د نفاس هغه ټیم ختم شو او زیات نه زیات مودې چې کوم دی 40 ورځې ده. پای کې هم چې کوم دی لمونځ ورته معاف دی او روژه چې کوم دی هغه چې کله راله میاشت د رمضان وي نو روژې به هم وخوري خو د هغې به قضا راوړي. البته د بیبیانو دپاره یو خبره ده که فرقه بیبیانو باندې د روژې کفاره وي او یا د قسم کفاره وي نو د روژې کفاره او د قسم په کفاره کې روژې نیول مسلسل دي. که فرقه یو سړي روژه وخوړه نو 2 میاشتې مسلسل روژې به نیسي. که دې میز کې رکاوټ راغی دوباره د سر نه به شروع کوي. خو د بیبیانو دپاره دا حکم دی که دې فرقه د دوی چې کوم دی د روژې نیول شروع کړي وي او دغه دوران کې چې کوم دی حیض پې راغی یا نفاس راغی او دغه تسلسل دغه رکاوټ پکې راغی نو دوی دپاره بیا دوباره د سر نه نشته بلکې چې کله پاکې شولې
بیا به د هغې هغه کله که لس روجې مخکې نیولې دي ورپسې به بیا چې کوم دی لس شروع کړي حسابېږي. والله چې کله دی ولا تقربوهن حتی یطهرن تر دې چې کله دوی پاکې شي نو بیا ورته نږدې کېږئ، خو تر هغې پورې ورته د کوروالي لپاره نږدې کېږئ تر څو چې دوی پاکې شوي نه وي. بیا الله وي فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله. پس هر کله چې دوی ښه پاکې شي گویا ښه پوره یقین وشو چې د وینې هغه بندوالی راغی او بالکل وینه بنده شوله یا لس ورځې د حیض پوره شولې نو بیا فآتوهن پس بیا خاوندان دې راځي خپلو بیبیانو ته من حیث امرکم الله د کوم ځای نه چې الله دوی ته حکم کړی دی هم په هغه طریقه دې خپل بیبیانو ته راځي. ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. بشک الله خوښوي هغه خلق چې توبه ویستونکي وي، ګناه نه پس فوراً توبه وباسي، الله ته رجوع کوي، داسې خلق الله خوښوي. ويحب المتطهرین او کم خلق چې کم دی پاکوال ځان پاک ساتي او پاکیزګي اختیاروي الله دغه خلق هم خوښوي. چونکې دا حیض چونکې داسې په دې کې د بدن د بیماري زي د وینه روان وي، وینه په خپله باندې یو نجس او غلیظ چیز دی، لہذا په داسې دوران کې چې کم دی پاکوالی او نږدېوالی چې کم دی بیبیانو ته که فرق سړی ځان بچ کړي نو دی ځان پاک وساتي او الله پاک خلق خوښوي. اوس د ښځو متعلق یو بله جمله باندې کې چې نساؤکم حرث لکم، دا بیبیان ستاسو پټي دي. دی ونه وي چې دا بیبیان ستاسو باغونه دي، ځکه دا باغونه د سیر ځایونه وي او دا پټي چې کم دی دا د فصل ځای دی. په دې کې چې کم دی زمیندار تخم وکري او تخم نه بیا هغه ته چې کم دی فصل ملاویږي، لہذا دا بیبیان ستاسو پټي دي. گویا د دې تعلق د کسان او د ځمکې سره تعلق الله بیان کړ. څنګه چې دا زمیندار دی په خپل پټي کې چې کم دی تخم وکري او د هغې بیا نګهداشت او حفاظت کوي او د دې کسان د دې پټي سره یو د زړه وابستګي وي چې را د دې د ما ته ښکلي فصل میلو شي، یو د زړه محبت وي ورسره. لہذا الله دا بیبیان ستاسو پټي دي نو تاسو دې سره د زړه وابستګي ساتئ. دا به صرف چې کم دی د لذت دپاره نه وي، مقصود به چې کم دی د دې هغه اولاد بچي حاصلول وي. څنګه چې زمیندار د ځمکې نه چې کم دی فصل حاصلول غواړي نو دغه شان دا سړی به د خپل بیبیانو په ذریعه باندې د اولاد طلب کوونکي به وي. نو لہذا او بل دا زمیندار هم چې کم دی تخم هغه دی کې کري چې هغه ځمکه زرخیزه وي. په ویران بنجر ځمکه کې که تا تخم وکره د هغې نه د فصل امید کول دا عبث دی. دغه شان چې سړی کله نکاح کول غواړي نو دې دې چې کم دی د نیکي بیبي انتخاب وکړي، ځکه چې دا نیکه بیبي چې کم دی دا د ده دپاره چې کم دی د پټي مثال دی. په دې کې به دی اوس تخم اچوي او د هغه تخم نه به بیا میوه حاصلېږي، فصل به حاصلېږي، گویا بچي به حاصلېږي، بچي میوه ده او دا چې کم دی یو قسمه د انسان دپاره د لوی چې کم دی د خوشحالۍ باعث څیز وي. لہذا لومبنۍ خبره خو دا ده چې هر سړی د اول د چې کله نکاح کول وي نو مقصود به لذت خواهشات پوره کول نه وي، بلکې دی به نیت طلب د اولاد دپاره کوي او د اولاد دپاره به دی د نیکې بیبي انتخاب کوي. کومه بیبي چې نیک وي د هغې اولاد هم نیک وي او بیا چې کم دی دا انسان چې کم اولاد پیدا شي نو د دې اولاد په وجه باندې د انسان دا نوم جمدی وي. د چا چې اولاد دی وي اکثر بیا د هغه نوم ختم شي. او بل دا اولاد چې کم دی بیا د انسان دپاره چې کم دی د آخرت هم یو تحفه ده. بچي نیکان صالحان وي نو بچي نیک کار کوي، مور او پلار ته قبر کې د هغه باقاعده ثوابونه ملاویږي. نو الله وي دا ستاسو غورې پټي دي نو فأتوا حرثکم انا شئتم، بس تاسو راتل کوئ د خپلو پټو ته څرنګه چې ستاسو خوښې ده. انا بلفظ کیف دی. دلته د یهودیانو چې کوم دی یو بل طریقه وه چې هغوی به یو مخصوص هیئت باندې د خپل بیبي سره ملاوېدل او په بل طریقه باندې ورته ملاوېدل هغه به بد ګڼل او ګناه به یې ګڼله. دلته دته اجازت راغی چې ته د خپل پټي ته چې کوم څنګه غواړې راځه،
خدا تخم بپاغه دې کې کری هغه دې کې بدا تخم اچي چې کم زید تخم د کروندې زیدي دا تخم بچي کم دي هغه دې کې ناچه چې هغه نه تا ته چې کم دي سو فصل میوه نه ملاويږي و یا خپل بیان چې په هر طریقه را دي هغه تا ته اجازت ده خو لیکن دا تخم ریزی بچي کم دي دا پاغه دې کې چې کم دین اولاد پیدا کیږي لہذا فاتو حرسکم ان شئتم پتاسو راتل کوي خپل بیان دا په کومه طریقه چې تاسو خوښي خو لیکن تخم ریزی با هغه مخصوص مقام کې کوي چې کم نه اولاد بچي پیدا کیږي وقدموا لانفسکم اوس په دې جمله کې هم یو لویا معنا او مطلب پروت دی چې د ځان نه مخکې روان دي د بلای کارونو کې د عمدغه دي چې تاسو چې کم دي نیکه بیبي منتخب کې او بیا دغه نیکه بیبي چې کم دي د نکاح د پرتا منتخب کړه او دا غي نه بیا چې کم ته د اولاد طلب کې نو خامخا به هغه بچي بیا نیک وي او بیا ورسره دغه بچو صحیح تربیت مو کې وقدموا لانفسکم چې تاسو د خپل بچو بیا تربیت صحیح وکې او دا بچی نیکان صالحان وي نو دا به تاسو چې کم دي د نیکي یو لوی ذخیره وي که فرق یو سړي د خپل بچو چې کم دي صحیح تربیت اونکو او هغه بچی بد کردار شو بد اخلاق شو نو هغه بیا پلار یادیا نو دا هغه نه دا ولڅکه خدي چې هغه خپل بد کردار دي بد اخلاق دي ولهدا چې کله تاسو بچی وي نو د دې بچو صحیح تربیتو کې دا تاسو د پاره روان د مرنا د بلای یو کار دی نو لای وقدموا لانفسکم روان دی مخکې نه اوکې د خپل خوالي د پاره کارونه چې هغه چې کم دي د اولاد صحیح تربیت ته او بیا اولاد په صحیح طریقې سره د غي د پاره د بیبي انتخاب نیک او صالح پکار ده واتقوا الله واعلموا بس الله نه ويریږي او پوه شئ چې انکم ملاقوه بشک تاسو به الله سره ملاويږي الله تاسو ته د جون هر خبره هر معاملہ واضح کړی دا چې دا خاون او د خدای به حقوق وي بیا چې کوم د کور معاملې به څنګه وي بیبي سره به څنګه ملاويږي د بیبي چې کوم نور حقوق دي اب څنګه ادا کړي او دا ټول حقوق چې کوم دي د بندګانو په خپل ځای کې په صحیح طریقه د اسلام مطابق ادا کړي الله سره ملاويږي الله بتا تو نبی دې تپوس کیا نو وبشر المؤمنین او بیا الله فرمایي خپل پیغمبر ته چې زما حبیبا دی مؤمنانو ته زیر ورکا د جنت او د جنت نعمتونو څوک د الله احکامات باندې پورا عمل کوي او خپل جون د اسلامی احکامات مطابق تیري ويسالونك عن المحيض تپوس کوي تانا د حیض بارکه نو قلت وتوایا هو اذن دا یو تکلیف ده سیز دی بیماری دا گندگی دا فاعتزلوا النساء فی المحیض پس جدا اوسیږي د خودنا د حیض په دوران کې مطلب دا چې جدا کوروالی نه ځان بچ ساته ولا تقربوهن او من دي کېږي دی بیبیانو ته د کوروالی د پاره حتا یطهرن تر دې چې دا بیبیان پاکش باقی خوراک کا یو ځای کېدل ما سوا د کوروالینا ټول اره خبري اجازه شته فاذا تطهرنا پس هر کله چې دا بیبیان خپا کې شي وینه بند شو لا غسل وکړو فاتوهن پس بیا تاسو راتل کوي دیتا من حيث امركم الله دا غزینا چې څنګه الله تاسو ته حکم کړی دی ان الله بشک الله يحب التوابین خو خیت وبوستن کې خلق ويحب المتطهرين او الله خو خی او دوست ساتي هغه خلق چې غیزان پاک ساتي نساؤکم حرث لکم دا بیبیان استاسو پټی دي نفعتو پس را دے حرثکم دی خپل پټو تا ان شئتم څنګه چې استاسو خوخوي وقدموا لانفسکم او مخکې اوکې د خپل بلای کارونه واتقوا الله او ویریږي د الله نه واعلموا او پوه شئ انکم ملاقوه چې بشک تاسو به الله سره ملاويږي وبشر المؤمنین او زیر ورکا مؤمنانو ته د جنت او د جنت د نعمتونو یسالونک تپوس کی تانا عن المحیض د حیض بارکه نو قلت وتوایا هو اذن چې دا تکلیف ده چیز دی گندگی دا نو فاعتزلوا النساء پس جدا اوسېږي د خودونه فی المحیض یعنی جدا شي د خودونه فی المحیض د حیض دوران کې ولا تقربوهن
او دوی ته منځ دې کېږي د کوروالي دپاره حتی یطهرن تر دې چې دوی پاک شي. فاذا تطهرن پس هر کله چې دوی پاک شي نو فأتوهن پس تاسو بیا راتل کوئ دوی ته من حیث امرکم الله د هغه طریقې باندې د هغه ځای نه چې تاسو څنګه الله حکم کړی دی. ان الله بشک الله تعالی یحب التوابین خوښی توبه ویستونکي خلق ويحب المتطهرین او الله خوښی هغه خلق چې ځان پاک ساتي. نساؤکم خد استاسو حرث لکم پټی د استاسو نو فاتو راځئ دې پټو ته حرثکم پټو خپلو ته ان شئتم څنګه چې استاسو خوښی وقدموا لانفسکم او مخکې وکړئ د خپل بلای د خوالي کارونه واتقوا الله او د الله نه ویریږئ واعلموا او پوه شئ انکم ملاقوه چې بېشکه تاسو به ملاویږئ الله سره وبشر المؤمنین او زیر دې د مؤمنانو دپاره د جنت او د جنت د نعمتونو.